سبا به د افغانستان 19 کلنه کم عمره کرکټ ملي لوبډله د پاکستان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د لوبو ډګر ته کښته شي. په دغه درې اړخیزه سیریز کې افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو لوبډلو ګډون کړی دی. د افغانستان 19 کلنه کم عمره کرکټ ملي لوبډله به سبا سهار 10 بجې د پاکستان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د لوبو ډګر ته کښته شي. په دغه درې اړخیزه سیریز کې درې لوبډلې ګډون کوي چې افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو لوبډلې به لوبېږي. افغانستان به خپله لومړۍ لوبه سبا د پاکستان لوبډلې پر وړاندې ترسره کوي. د دغه درې اړخیزه سیریز وروسته به د افغانستان 19 کلنه کم عمره کرکټ ملي لوبډله به بیا په ایشیا کپ کې ګډون کوي. په ایشیا کپ کې هم غټې لوبډلې لوبېږي چې د یو بل پر وړاندې به لوبې ترسره کوي. د افغانستان 19 کلنه کم عمره کرکټ ملي لوبډله به هم په دغه ایشیا کپ کې ښه ځلېږي. تر نیمه پایلوبې تر پایلوبې پورې به لاره پیدا کوي. د افغانستان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې لپاره ډېر ښه خبر چې د ایشیا کپ مخکې درې اړخیزه سیریز برابر کړی دی.